بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ساسو په خدمت کې د زمر ټي وی نه یو ځل بیا حاضرم. د اسماء الحسنا د سلسلې د 12 نوم فضائل او داغي برکات او داغي کمالات وړاندې کول غواړم. خو د وظایفو د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوز لایک کړئ او زیات نه زیات خلک زما د چینل طرف ته راشئ. نو دې کې به ماته هم خوشحالي چې څومره کسان ډېر وي نو هغومره فایده ډېرو خلکو ته رسیږي. نن چې زه به تاسو ته د کوم اسم مبارکه د الله د پاک نوم فضایل او د هغې برکات وظایف وړاندې کول غواړم. مختصر صرف در څلور وظایف به تاسو ته د هغې باره کې وړاندې کوم. تاسو ته غوږ ونیسئ. انشاءالله العزیز تاسو په زندګۍ کې به دا ډېر په کار راشي. دوستانو د الله پاک نوم چې دی الخالق، د الخالق معنا دا پیدا کولو والا. مونږ الله پیدا کړي وي، زموږ خالق دی. نو الخالق پیدا کولو والا. دوستانو د دې په فضایلو کې راځي چې څوک اووه ورځې متواتر سلزل دا اسم مبارکه یا خالق وای، الله رب العزت با دا د ټولو آفتونو نه محفوظ ساتي. د دنیا چې څومره آفتونه دي الله به محفوظ ساتي. او څوک چې همیشه یا خالق یا خالق دا وای، الله رب العزت با د طرف نه یو فرشته پیدا کی چې هغه به د طرف نه عبادت کوي. والله رب العزت به هغه عبادت چې کم دي د په نامه اعمال کې لیکي. او بل کمال دا دی چې څوک د یا خالق وظیفه کوي نو د چهره چې کم ده د مخ به ډیر نورانی وي، منور ښایسته مخ به وي. او د الخالق بل کمال او د هغې وظیفه دا ده که د چا نه یا مال ورک شوی یا یې بچی ورک شوی نو 15,000 ځل د دې د وظیفې سره الله رب العزت به د هغه ورک شوی مال یا بچی به پیدا کی. او که څوک دا زر ځل ووایي او روزانه وایي بدینیت باندې نو دوستانو الله رب العزت بدله اولاد نارینه ورکوي. هغه کسان چې نارینه اولاد نه لورګانی زامن نه نو هغه چې دا زر پیرې وایي نو الله رب العزت بدله نارینه اولاد ورکي. چرته جنگ جګړه کې هغه څوک دا 300 ځل وایي نو دا به الله رب العزت به دا په دشمن باندې غالب کی او دشمن به مغلوب شي. نو دوستانو دا یو مختصر تاسو ته ما د دې فضایل وړاندې کړو. انشاءالله العزیز مخکې نور ویډیوګانو پورې به تاسو نه اجازت غواړم. انشاءالله د نوي ویډیو سره به بیا حاضرېږم. د هغې پورې مال اجازت راکوي. د لوی الله په امان.